زمونږ د ښځو کې غټ مصیبت دار زمونږ زنانو کې چې دا خاوند چې کوم خوخي کپړې هغه دې نه خوخي نو غریبانان اوس مجبور هم دي ګوره دا زمونږ د خویدو مجبور کړی دي چې دا خزي اوس مارکیټ ته لیږي ولی لیږي دا غریبې زوره لري دا چې لس کرت او 15 کرت د دکان ته بوله را بوله نه کنه نو داغه خو تسلی نه کیږي کنه بوز را بوز کپڑا اوراوړي دا زمانه خو بل کپڑا راوړه یا غریب بیا لاړ بیا دا چې پن بار کړي به راوړي چراړي جو دا دې کې زما خو خنه بل راوړي جو بل پنې بار کړي جو اخیر هغه غو نشي وي زم زری زری شو مدا حیا دې پتندر شي لاړ ش پخپل والا خو چر دې بالانه وسخلا شو نو دا اصل کې دا سړی دا زمنګ دی خويندو مجبور کړي که زما خبره لګي سختي به خیر دې معذرت غواړم خو حقایق ته بیانوم غره نو یو سوال ته دا کومه دی خويندو ته چې د خاوند په خوخه کپڑا والے خیر دی کستا طبيعت سره نه چې د خاوند دی خوخه نو ته نور سکے تی بار خلکو لالی ولی خودی خاوند ته بیا غوندې کنه نو چې د خاوند دی خوخه نور په سکے ته تو لہذا دا مجبور کوي په دې باندې دا خلک چاغه ته اجازه در کې چې زلال شه په خپل باندې د دکاندار سره سودا وکړو دا غیرت نه نام لاړه حیا خو نه نام لاړه